کوم. څه کارونه کوم؟ سیم مزدوري پیدا کول دا شخصا ما زه هغه وخت کې ډېر یعنې درېیم سیم ډېر هغه په یو دوکان کې ما کار کوه، خپله مې کراچي چلوله. د ګام په ګام یوټیوب چینل مسؤل او چلوونکی ښاغلی وحید الله محمدي راسره میلمه دی. د ماشومتوب دوره دې یادېږي؟ موږ میدان وګاټه، دوی چارماغ چور کړه، هغه ما پسې منډې کړلې. هسې منډې کړلې، داسې منډه واخیسته، دا پوښت نه هغې خو ولیده، لاس یې مات سو. پلار یې زتي راغی د مونږ کره. هغه د شپې د 2 بجو کیسه راته وکړه. په د امریکایانو په ټانک باندې مین الوتی وه، بیا پټۍ کې روان وي نو ورور ته مې ویلې ډېر وړکي وو، کلمه هم ورور ته ویمه کلمه وایه زتي. پوهنتون ته به راسو، پوهنتون مو لوستی او کاندید مو لوستی، ولې مو ونه لوستی؟ دلته چې تفریح خلاص شوه زنګ یوه، موږ هلته بند پاتې شولو. یوې خوا سیم خالدار و، بلې خوا هغه پنجره وه. هغه چې استاد راغی زه یې راکښته کړل، ادارې ته یې بوتلو، ما ته یې ویلې ولې تښتېدې، ولې مې اجازه نه اخیستله، څه مشکل وه؟ موږ سره هم جواب نه و. 4 لښتې په یوه لاس وولم، 4 یې په بل وولم، وایي چې بیا ونه تښتې. کله مو دا علاقه پیدا شوه چې تاسې باید د ژورنالیزم برخې ته راسئ او دې برخه کې کار وکړئ؟ چا یې پام در واړاوه او هغه لومړۍ ویډیو درته بیا ته؟ لومړنۍ مصاحبه چې کله زه بازار ته راغلم، مایک مې هم نه درلوده، تک تنه مې موبایل و. دلته راغلم، کراچي ولایت ودرېدلم، نه ترایپاډ و نه هغه و، موبایل مې ونیو، اوس زړه و نازړه وم چې زه اوس ده نه څنګه پوښتنه وکړم. په لومړي وختو کې درته یاد دي چې کمرې مخته کې رګېدلې، څومره درته سخته وه؟ زه ډېر وارخطا وم، سخته زیات وارخطا وم. که موبایل یې ښه راته، زه ډېر لړزېدلم، اخ کېدلم. ډېر واړه واړه کارونه یې سړي ارمان چې ورته ورسېږي ډېر خوشحال وي، طاقت یې نه کېږي، خوب نه ورځي، غواړي وګرځي، هر ملګري ته یې قصه وکړي. زنګ راغی، اتصالات شماره وه چې جګ مې کړ، وایي راسه ته دلته، چې یو بس مې درته پیدا کړ. ژوند تر ټولو یوه سخته او ترخه خاطره دې راته وایه. هغه بیچارهګۍ چا مړ کړی و. په کور کې لانجه کړې وه؟ همداسې کورني مشکلات لرل. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، هیله ده چې روغ جوړ واوسېږئ. له ډېرې مودې وروسته یو ځله بیا په زما کیسه خپرونه کې له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې یو ځل بیا یوه داسې څېره له ځان سره لرو چې په ډېرو سختو او کم امکاناتو یې په ټولنیزو پاڼو کې تاسې راپورونه او خپرونې ګورئ. هغه له تېر 2 کلو راهیسې په میدان وردګ ولایت کې فعالیت پیل کړی او اوس مهال یوې کچې ته رسېدلی. دا ځوان څوک دی؟ په دې خپرونه کې به له موږ سره اوسېږي. په کور کې لانجه کړې وه. په خپرونه کې د میدان وردګ فعال ځوان او د ګام په ګام یوټیوب چینل مسؤل او چلوونکی ښاغلی وحید الله محمدي راسره میلمه دی. محمدي صاحب ستړی یاست؟ ډېره مننه وصال صاحب، د لاس میډیا ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته ښه راغلاست وایو او تاسو ته هم په لومړي سر کې ښه راغلاست وایو چې تاسو راغلی او موږ ته هم په دې خپرونه کې دعوت راکړي. ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسېږئ. محمدي صاحب محترم، په دې خپرونه کې موږ داسې ځوانان میلمه کوو یا داسې څېرې میلمنه کوو چې هغوی اغېزمن وي په ټولنه کې. لږ تر لږه که چېرته یو ځوان د خپرونه ګوري نو هغه ته پیغام اخلي چې یو کس تر یو ځای پورې څنګه رسېږي. نو محمدي صاحب محترم، ښایي ډېرو خلکو په یوټیوب کې، په فیسبوک کې یا په نورو ټولنیزو پاڼو کې لیدلی اوسېږي، ولې ښایي له تاسو سره ډېر بلد ونه اوسېږي. که په لنډو کې راته ووایي چې ښاغلی وحید الله محمدي څوک دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وحید الله محمدي د میدان وردګ ولایت مرکز غونډاخیلو کلي اوسېدونکی یم. څو کلن یاستئ ژوند؟ موږ خو 23 شاوخوا یو. 23. ښه. محمدي صاحب محترم، دا به راته ووایي چې موږ د ماشومتوب له دورانه دغه خپرونه پیلوو. د ماشومتوب دوره دې یادېږي؟ ولې نه وصال صاحب، د اختر شپې به درته ووایم چې کله به د اختر 5 شپې به اختر ته پاتې وي نو موږ به زه چارماغ شروع کړله، را بغللو برج یې ورته ویلې. دلته به تاسو په کلي کې وو؟ په غونډاخیلو کې البته. په هغه کلي کې کلیوال وه، هغه هم د ما انځوري وه
اتیم دا چارماغ کوله چې 15 نو زیاتره د ما په چارماغو کې دا مشمش ډېره خوښېدله. ډېر صادق ښکارېږي. کله کله درنه چا چارماغ چور کړي دي؟ خامخا نو دا خو هغه ده چې بس موږ به ډېر وګټله او زه به چور کړل، اخره کې به وتښتېدل. ماشومتوب کې خو بیا ځینې جنګونه ولانجې هم راځي او تاسو خو لکه څرنګه چې هغه صادق خلک خو ډېر احساساتي وي، نو جنګ جګړې شخړې وي یادېږي درته؟ ولې نه، یو وارې همداسې هغه ته موږ هغه کوله چارماغ کوله، کلیوال وضعیتي غالۍ کولې. غالۍ داسې کوله چې موږ میدان وګاټه، دوی چارماغ چور کړه، هغه ما پسې منډې کړلې. هسې منډې کړلې، داسې منډه واخیسته، دا پوښت نه هغې خو ولیده لاس یې مات سو. پلار یې عزتي راغی د موږ کره چې دا خو د تاسې هغه تاسې ورسره وی او ډېر جنجال یې به موږ سره وکړ. نو بیا به خامخا تا پلار ته ویلي و د اختر شپې وې عزتي، هغه هم د هغه پلار ډېر په قهر و چې دا د اختر شپې ګوره او دا جنجال دی تاسې ګوره. بیا هم بیخي هغه چارماغ پرېښودله، د هغه اختر ګډ وډ سه بې چارماغه پای ته ورسېد. بې چارماغه بیخي پای ته خلاص. محمدي صاحب محترم، دا راته ووایه چې زده کړې مو څومره دي؟ مکتب دې چېرته لوستی؟ موږ خو مکتب لومړي صنف به تر درېیم صنف پورې په قلعه قیام عالي لیسه کې زده کړې پای ته رسو. د قلعه قیام عالي لیسه کې تر درېیم صنف پورې زده کړې کړې دي. بعد له هغه نه بیا کله چې د ډېر بد وخت و، هغه وخت کې د امریکایانو چاپې وې او په کورو چاپې وې، زموږ کور ډېر نږدې ده سره. هغه وخت تاسو په درېیم صنف کې وئ؟ هغه وخت کې موږ درېیم صنف کې وو. یعنې تر ټولو بد وخت چې و په هغه وخت کې زه یو بل ورور مې و چې زه هغه د صحنې هغه درته کیسه درته وکړم. نو چې کله موږ کور ته ډېر نږدې وو، په د امریکایانو په ټانک باندې مین الوتی وه، بیا پټۍ کې روان وي، نو ورور ته مې ویلې ډېر وړوکي وو، کلمه هم ورور ته ویلم کلمه وایه زتي. ډېر یعنې بد وخت و او کور ته هم ډېر نږدې وو په پټۍ کې. نه له مکتبه رخصت وږي به مو خامخا له دې خو به هم چې تللو حتما به یو جنګ سره مخامخ. بیا دا موږ خو هغه وخت کې وړوکي وو، بس چې جنګ به څه ډز به چې څه چې به پوه شولو چې جنګ درته شروع کېږي، حتما به په یو کور ننوتلو. بیا هلته به کله چې ننوتلو اتې به یا کوټې ته لاړو یا به چېرته، بیا به حتما یو شی راخیستله چې تاسې ډار شوي او زتي به هم ډېر هغه خلکو ډېر ښه کوله موږ سره، ځکه موږ ته هغه ډېر یعنې ناز راکړو. هغه وخت کې موږ ډېر وړوکي وو، درېیم صنف یعنې ډېر عادي صنف ده. محمدي صاحب محترم، د مکتب د دورې خاطرې خو هغه مکتب خو ځانګړی دوران خصوصا دغه تر 5 شپږم صنف پورې خو عادي، خو وروسته له هغه نه بیا فیصله هغه د شوخۍ دوران پیلېږي. د مکتب د ښوونځي لومړۍ ورځ یاده ده؟ د لومړۍ ورځ مې دونه لږ یادېږي چې کله زه مې کاکا بوتلم قلعه قیام لیسې ته، بیا زه بوتلم مکتب ته، زتي هلته سرمعلم سره خبرې وکړلې. هغه سرمعلم اوس مين په سترګو کې راتاویږي، خو ولې نوم یې هېر سوی ځکه ډېر وخت وتلی ده اوس. نو بیا کله چې هلته لاړلو موږ مکتب کې واچولو، اتې بیا هغه وخت کې تفریح وه، اتې تفریح ډېره نږدې وه. هغه سرمعلم ویل ځه نن دې لاړ سي خو سر له سبا نه دې رالیږي. بیا کله چې د مکتب څنګ ته راغلو، دلته یو دوکان و، بیا سپینې سپینې زاولې وې او 2 دانې بسکوټ یې راته واخیستل کاکا. نو بیا ځکه زیات خوشحاله سو. نو سهار وخت به له کوره راتللو، زتي به بیا کاکا یو شی درته یو شی به یو پیسې به یې راکولې، په دې ځان ته تفریح کې یو شی واخلې. یعنې ډېر په شوق هم هغه وخت کې مکتب ورغللو. یعنې د مکتب هغه اوله ورځ په شوق ورغلي وو؟ ډېر په شوق ورغللو. موږ ته به خپله محمدي صاحب چې کله ما چې څومره ډېر کم یادېږي، لکه خوب چې وینم چې مکتب کې اچولو، موږ به فکر کوو د مکتب کې سړی وراچي که نه، داسې ما فکر کوو چې مکتب رسي یو ډاډ غوندې یو ځای سړی به پکې ورځي، یعنې یو مفکوره سړي سره بغیر نه مخکې سړی بلد نه. ښه محمدي صاحب محترم، دغه درېیم صنف نه وروسته بیا کوم مکتب ته لاړل؟ درېیم صنف نه کله چې بیا موږ د سپیشل پوسټ دوره سوله زتي، بیخي وضعیت خراب و،
هره شپه په دې کورو باندې هغه د سړک له غاړې ډېر نږدې وو موږ سړک ته د نرخ ولسوالۍ داسې به چې راغلله له ولایته به چې راغللم حتما به که ډز نه و سوی زه به یې شروع کړی وو دا باغونه او د هغه به ویشتله نو زه که پټۍ کې څو ګیر کوله که په پوله ګیر کوله حتما یو هغه ورسره کول یا یې بوله او بیا یې وله دا دوه کار ورسره کول بیا کله چې دلته موږ نمره واخیستله په هغه کې مرکز کې هغه خالي وه زه هغه کې یو تکاو جوړ و زه بیا ډېر مشکلات هم تېر کړله له یوې خوا اوبه څڅېدلې له بلې خوا نه سنګکاري وه زه ډېر په زحمت او د شپې 2 بجې موږ راووتلو له هغه ځایه نه پرېښودلو کاډه هېڅ نه پرېښودلې د شپې د 2 بجو کیسه راته وکړه څنګه راغله څه پېښه وه د شپې 2 بجې داسې کیسه وه چې 8 بجې هغه زنګ ووه 8 بجې والد صاحب زنګ وکړ چې هغه تیاره کړي کاډه او جنګ نه و سوی خو خسته سوي وي ډېر زیاتې خسته سوي وو هره شپه به دروازه ټکولې د کلیوالو ډېر کلیوال لاړله له غونډاخېلو کلي نه ډېر خلک لاړل او زیاتره بیا پاتې وه نو پلار د چېرته و چې زنګ درته ووهه هغه دلته ولایت کې وه بیا زنګ وه چې کډه تیاره کوي کالي مالي ټول تیار کړه او موږ به موټر هغه کړو بس همدا اوس به کډه واچو رابس ولایت بیا چې کډه مې هغه کړله زیاتي د ملا اذان نه و سوی د سهار چې موږ راغللو مرکز ته راغلو نو چا کره راغلل دلته چې راغللو یو خپل تکاو مو په نمره کې جوړ کړی و یعنې هغه وخت کې چې مشکلات درته ووایي ډېر د سړي طبیعت وضعیت خو داسې وه چې له یوې خوا به باران سه له بلې خوا نه به کته اوبه راغلې له بونې نه پورته راغللې د بام له سره ماشومان به دا ډېر هغه وه داسې وخت هم راغلی چې موږ جومات کې شپه کړې ده په جومات کې مو شپه کړې ده او سهار ته بېرته راغلي نارینه وه محمد صاحب محترم الله پاک دې تاسو ته ټول تاجر درکړي ښه بیا د مکتب چېرته شروع کړه بیا چې کله دلته راغللو زه بیا لاړو قلقیم نه سپارچۍ راوړې اول بابا ته هم بیا شروع وکړه اول بابا ته د مکتب د تګ لومړۍ ورځ یادېږي نه هلته خو هم بیخي داسې ده لکه نن ورځ هم چې دغه سپارچۍ راوړي دلته چې راغلو دلته بیا زړه ورنه زړه وو هلته په دې خاطر موږ خوشحاله وو زه کلیوال وو عادت و هېڅ هم زړه نه راکېده دلته هم زړه وه چې له دجې نه هلته قلقیان ته لاړ شو خو بس مشکلات او جنګونه او زیاتې په لارې به جنګ بند پکې پاتې شو محمدي صاحب تاسو چې کله د قلقیام په ښوونځي کې هلته درس ویلې لیسه کې نو روغ کور ته به تللی او دلته اول بابا نه به چې بیا کله د وران کور ته تللی چلو بیخي داسې وو چې هېڅ یعنې یو خو داسې وخت و چې هغه وخت کې بیخي موږ په صفر اقتصاد ولاړ و هېڅ هم نه درلوده دلته چې و هغه جوړ کور و هغه جوړ کور ته هم چې هر څه و هغه م خوړله و ورکوله دلته چې وي چې نو بس ګرځېدلو کار هم کاوه هر شي چې و بس کاوه څه کار هم کاوه چې مزدوري پیدا کوله دا شخصا ما زه هغه وخت کې ډېر یعنې درېیم صنف ډېر هغه په یو دوکان کې ما کار کاوه خپله مې کراچۍ چلوله کار مې کاوه زحمت مې ایسته خو ښه الحمدلله ته اوس وخت کې مې ښه محمد صاحب ډېره مننه کور ودان یو لنډ دمه واخلو یو خپلوانو ته راوګرځو لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو دوستانو محمدي صاحب په خپرونه کې راسره ده زما کیسه خپرونه دوام لري محمدي صاحب تر دې لا ډېرې او په زړه پورې خاطرې درته لري لنډه دمه اخلو بیا هم راګرځو له موږ سره اوسئ په کور کې لانجه کړې وه دوستانو بیا هم ښه راغلاست زما کیسه خپرونه دوام لري او په میدان وردګ کې تکړه او فعال ځوان ښاغلی وحید الله محمدي راسره مېلمه دی محمدي صاحب محترم بیا هم ښه راغلاست محمدي صاحب محترم دې ته به راسئ د ښوونځي دوران خاطرو ته به راسو اول بابا کې ښوونځی څنګه و مزه څنګه وه د شوخیانو کیسې راته وکړه په تفریح کې د تېښتې کیسه د استاد د جزاګانو کیسې قفایي و دا شیان خو موږ تاسو په وطن کې عام دي ډېره مننه وصال صاحب کله چې موږ له درېیم صنف څلورم صنف ته راغللو اول بابا ته
نو داسې یو ورځ وه هېڅ هم زړه نه کېده مکتب ته دې چې هلته راغلو ورور ته مې ویل راځئ چې وتښتو تفریح کې ډېر جګه هغه وه پنجره وه د تفریح آخري ټایم و چې مونږ هغه اقدام وکړو چې مونږ به اوړو تښتو به د مکتبه ځکه دروازه بنده وه دلته چې تفریح خلاص وه زنګ یو مونږ هلته بند پاتې شولو یوې خوا سیم خالدار و بلې خوا هغه پنجره وه هغه چې استاد راغی زه ترې راکښته کړل ادارې ته یې بوتلو دې ما ته یې ویلې ولې تښتېدې ولې مې اجازه نه اخیستله څه مشکل وه مونږ سره هم جواب نه و 4 لښتې په یو لاس وولم 4 یې په بل وولم وایي چې بیا ونه تښتې بل ورور مې ووهې 4 لښتې په یو 4 لښتې په بل او زه تې بیا لاړو سیم ته ډېر بیا خفه شولو چې ویې وښلو چې اول کال مو په دې اول کال مو په مکتب کې ښه نورې شوخیانې له په اصطلاح له صنفیانو سره لانجې داسې یو ملګری نوم دې راته واخله چې هغه اوس هم ورسره کله کله ورسره پالې هغه ملګری چې په دې اول بابا کې تا ډېر ملګری سوی اوسېږي د ما خو یو ملګری و عصمت الله نومېده اوس وخت کې دی نسته تللی نو هغه سره زښته زیات په هغه وخت کې تفریح کې به یو هغه درته ووایم تفریح کې به د ترویې راوړلې ما به ډوډۍ راوړله بیا به دا په ګاډه تللو هغې خو کونج ته دې هم دا خوړله نو موږ ته به بېرته هغه د خپل وطن هغه را په یاد کېده سخت خوند یې کوه هغه مې تاسې وطن سړی د موږ د همدا خپل وطن سړی و انډیوال هم و ملګری هم و ډېر خلک و خو اوس نسته تللی ده محمد اسي محترم په دې برخې به راسو د ژوند تر ټولو یوه سخته او ترخه خاطره دې راته ووایه د ژوند تر ټوله سخته خاطره خو دا د وخت ما درته کړله چې موږ کله مکتب نه رخصت شولو دا خو یو جلا پېښه اوس تاسې ماته وویلې په ژوند کې مثلا د ملګري مړینه د کورنۍ د غړو مړینه خدای نخواسته یو داسې پېښه چې ډېر ځورولی او کله کله چې اوس هم راپیاد کړي په ذهن کې د شیخ وزنګي نو وصال صاحب د موږ خو تر ټولو یو جالبه تر ټولو سخته خاطره ډېره مننه وصال صاحب د موږ خو تر ټولو سخته خاطره هغه ده چې کله مې یو استاد و په تخنیک کې نو هغه بېچارهګی همداسې لانجې کړې وې په کور کې نو زه ترې هغه بېچارهګی چا مړ کړی په کور کې لانجه کړې وه همداسې کورني مشکلاتو له وجې نه هغه اوښی راجګ سوی وه نتې هغه کړی وه دغه مړ کړی و څو عمر مې ویشتلی وه دوستانو لنډه دمه اخلو خپرونه کې بیا هم له موږ سره اوسېږئ او د محمد اسي ډېرې نورې خاطرې به هم تاسو سره شریکوو په کور کې لانجه کړې وه درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست په دې هیله چې د محمدي صاحب له هغو خاطرو چې تاسو ته یې ویلې خوند مو ترې اخیستی اوسېږي له همه خپرونه جریان لري محمدي صاحب نه پوښتنې کوو او تاسې هم موږ وڅارئ د لاس میډیا یوټیوب چینل مو که تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ او دا ویډیو لایک کړئ له نورو هغو ملګرو سره چې په اصطلاح د وحید الله محمدي یا د نورو څیرو د لیدو او د هغوی د ژوند په اړه باندې پوه شي دا ویډیو سره شیر کړئ محمدي صاحب بیا هم ښه راغلاست محمدي صاحب دې ته به راسو چې د پوهنتون 12 نه خلاص شوی بالاخره اول بابا کې تاسو 12 صنف په اول بابا کې خلاص 12 صنف په یو خصوصي مکتب کې خلاص تاسو په کوم صنف کې اول بابا نه راغلی خصوصي کولې موږ خو په 11 صنف کې لاړو 11 صنف کې سپارچم ویوړ د دولتي او خصوصي مکتب بیا فرق چې لاړل څنګه وضعیت مالته هلته چې کله لاړلو ډېر ښه وضعیت و ډېر ښه شاګردان و داسې وه لکه هغه بېرته خپل کلی هم راغیسته ځکه دا هلکان چې وه دا مفت زده کړې نه کولې په پیسو یې کولې او ډېر ښه هلکان و په هغه وخت کې ډېر ښه ملګرتیا یې کوله ډېر ښه هغه یې کوله نو دلته بیا دا ځای یادېده دا مکتب هم یادېده نو هغه ټول ژوند همداسې ده کله چې په یو ځای کې په تنګ چې کله هغه ځای نه لاړ شي بېرته د افغانۍ ځای یادېږي
بیرته پخوانی جای دی. محمد صاحب تر پانتون ته براسو پانتون مولوستی او کاندید مولوستی ول مو نه مست ډیره مننه وصال صاحب پانتون خو داسې و چې یو څه اقتصادي ستونزې رامنځته شولې نو رونه مو بیکاره شول او زه خپل هم بیکاره وم زه پانتون نه کېدل اوس هم زه کوشش کاس دی وتی وای کاس خو مې سل فیصده وه باید چې زه پانتون ما خلاص کړی و اوس خو اقتصادي ستونزې بس پاتې سه محمد صاحب محترم اوس که دې ته راسو چې کله چې د کانکور برنامه امتحان به روان و ځوانان به ورتلل هلته ستاسو ډېر هم صنفیان به په هغه وخت کې کامیاب سوي پانتون ته څومره درته سخته وه پانتون ته چې کله هغه صنفیان خصوصي مکتب کې چې کله فارغ شول نو هغه صنفیانو یو څه ورکړل کانکور ته او یو څه یې ورنه کړل بس هغه څه چې وه ګډ وډ شو اوس هم څو دانې صنفیان دي کندهار کې دي ډېرو لرو ولایتو کې دي نږدې ولایتو کې دي بیخي ګډ وډ شو اوس څه اوس تللي دي بهر خواته تللي دي خارج خوا همدغه جرمني او امریکا او دغه ځای کې ټول هېواد نه بهر وتلي هېواد نه بهر محمد صاحب محترم رابس د تاسې د کاروبار برخه چې اوس یې کوئ ډېره جالبه برخه ده ډېر ملګري له ما نه پوښتنه کوي چې محمد صاحب تاسو خو مخامخ لیدلی څه ډول شخصیت دی ستاسو ویډیوګانې ګوري حتما دا راته وایي چې کله مو دا علاقه پیدا شي تاسې باید د ژورنالیزم برخه ته راسئ او دې برخه کې کار وکړئ چا یې پام در واړاوه هغه لومړی ویډیو درته پیاده ډېره مننه وصال صاحب نو دلته چې کله زه کور کې وم هغه مې انټرنیټ واچوه شپه په افغان سیم کارت کې مې انټرنیټ واچوه زه دې دا فکر ځان سره وکړه چې نورو ویډیوګانو نور هغه مې ډېر خوند راکوه زه دې کرا مې دماغ اخیسته ورسره په لومړي سر کې مې یو دانه فیسبوک عادي فیسبوک واس په دې مې صفحه دې جوړه کړه خالی فیسبوک مې جوړ کړ 15000 کسان لري هغه مې جوړ کړ هغه مخکې د فیسبوک نه درلود هغه نه مخکې ما بيخي فیسبوک درلودنه نو هغه مې چې هغه ک زتي انټرنیټ مې واچو ورته کرا مې یو د ناقص برابر ک به مې شاته او هغه ورته بر جوړ ک بګراوند کرا نشرات پیرول چې شي غلوړی برنامه درته د ثبت کړل لومړی برنامه خو یو کس و دلته نه دا یوټیوب کې یا په فیسبوک کوم راپور ته جوړي او سلسله تر دې پورې رسیدلې ده غوړمې راپور د درته یاد کله چې پخوانی حکومت لاړ نو امارات سره غوې د امارات نه دوه میاشتې را پدې خو د تیمه نشرات پیل کړل د امارات د لومړي کال په دویمه میاشت د لومړي کال په دویمه میاشت ما خپل نشرات زتیاغ کړل فیسبوک باندې مې جوړ کړل لوګو مې برابر کړل نو همداسې مې زتیا د ما ور کړل خپل کار په خپل کار کې د میدان وردګ ولایت کې هم په هیواد په کشف باندې هم خبري اعلان دي او خپل چارې مختبي څوک یو چا سره کار کوي څوک ځان ته شخصي کار کوي چا ډېر متاثر دی لږه راته وایي چې د چا له کار ډېر متاثر دی اغېزمن یعنی باید چې ډېر تاثیر در باندې کړی چې برنامه ډکوي او تا باندې تاثیر کړی چې زه باید داسې برنامې مخته بوځم د زړه تله دې راته ووایه نو وصال صاحب کله مې چې د تا برنامې کتلې په یوټیوب چینل کې چې ډېرو لرو ځایو ته تللې او دلته یو بل هم اوس مې ذهن کې قانون نه راځي په زړه مې دا په ذهن کې مې نه ده یو دغه یو د تا ډېرو لرو ساحو ته بتللی تاسو په هغه وخت کې مو اوس وخت کې مې ځای نو ډېر ښایسته پروګرام او دا غږ نه ده د تاسې دا غږ ډېرو خلکو ته خوند ورکوي ډېرو خلکو تاسو په اصطلاح هڅونه چې موږ ته راکوي محمد صاحب محترم دا راته وایي چې په کومو وسایلو باندې مو کار شروع کړ کوم وسایل مو لومړني وسایل مو څنګه وو دماغ باندې په خلطه کې دې ګرځولې یا نه فوق العاده وسایل دې درلودل دا خو وصال صاحب ډېره ښه پوښتنه ده په لومړي سر کې مې یو دانه موبایل درلود هغه هم جي ټو پرو موبایل هم اخیستی و جي ټو پرو باندې کرا مخې ته تللو شپاړس جي بي حافظه یې درلوده نو هغه به چې کله ډک شي زتي به دا کوم ویډیوګانې کوم مواد هم چې اخیسته هغه به پاک شو
بیا به هغه وخت هغه پاک سول هېڅ هم یعنې دونه هغه وخت کې ما سره وسه نه وه چې زه یو غټ موبایل واخلم دا به م یو هغه یو څه ویډیوګانې به هغه موبایل کې هم کومک رسوي. لومړنۍ مرکه د یاده ده مصاحبه چې چا سره دې کړې وه څومره درته سخته وه؟ لومړنۍ مصاحبه چې کله زه بازار ته راغلم مایک مې هم نه درلوده تکې تنها مې موبایل و دلته راغلم یو کراچي ولایت ودرېدلم نه ترایپاډ و نه هغه موبایل مې ونیو اوس زړه نه زړه ومه چې زه اوس دنه څنګه پوښتنه وکړم دنه څنګه هغه وکړم اوس ما سره کامره هم نشته کنې په پوښتنو په هغه ټیټ بلد یم ورسره ځکه ما همدغه اوس خپل مسلک ده او باید زه کار ورته وکړم خو زه په دې موبایل باندې ډېر اخ کېدم اوس په هغه نه راکړي مې والا کور ودان په هغه وخت کې ما سره به سم وغږېدم ما چې کومې پوښتنې کولې هماغه جواب یې راکړ خو مرکه ډېره ګډه وډه سره راغلې وه. محمد اسم محترم دا راته ووایي چې د دې خطرې چې یوه جالبه خاطره دې راته ووایه. د دې دورې چې کله موږ تللي وو هغه ته یو ځای ته دغه له مرکز نه ډېر نږدې ساحه وه دلته تللي وو نو ما ترایپاډ و مایک و شی مې اخیستی وو نو هغه جي ټو پرو مو موبایل و تر یو څه وخت مخکې مې کار کوو موږ چې لاړو دغه هغه کلا ته چې ورسېدلو دلته مې زه اوس یو راپور جوړ کړم نو هغه موبایل زتي نور له منځه لاړه بس نه پوهېږم کله به ګول څه کله ډېر وخت ما کار پرې کاوه په غونډه کې یا په داسې یو مرکه کې بیا ودم ګول څه چې په غور از لاړو یعنې دغه خو ډېر هغه راغلم جګر خونه د دې خو ډېر داسې تللی وم چې زه به یو شی راوړم او برابر به یې کړم جګ به یې کړم پورته به یې کړم یوټیوب چینل ته هغې خو چې راغلو ډېر خفه راغلم. الله پاک دې اجر درکړي دا دوره دا خاطرې ما زه ډېرې لرم بیا چې کله تا سره مېلمه مې دا خاطرې درته وایم. محمد اسم محترم اوس مو د کار کیفیت له لومړۍ وختونه ډېر لوړ شوی مرکې ستاسو برنامې حتی اوس سټنډ اپ ورکوي د کامرې مخې ته غږېږي په لومړي وختو کې درته یاد چې کامرې مخې ته غږېدلې څومره درته سخته وه؟ په لومړي وخت کې چې څو ځلې دې لاړې ورته نښتلې؟ نو کله چې لومړی ورځ هماغه د سټنډ اپ وه زه ډېر ورخطا وم سخته زیات ورخطا وم که موبایل یې ښه راته زه ډېر لړزېدلم اخ کېدلم همداسې نو لومړی وخت و سټنډ اپ مې نه ورکړی سخته زیات پکې بند کېدلم بیا دا ایډیټ کې هم ډېر سختي درلوده نو بیا ښه وه هغه سټنډ اپ بالاخره ښه پای ته ورسېد. محمد صاحب دا راته وایي چې اوس څومره امکانات لري او دا کار ته به څومره دوام ورکړو؟ ډېره مننه وصال صاحب اوس خو ښه د امکانات لرو هر کوم ملګرو چې زموږ سره غږ سره مینه درلودله او زموږ هغه کومې زحمتونه او هغه یې چې وکتله هر یو ملګري تر خپل وسه پورې وهڅولو او په شاملاس کېښوده چې کار کوه زحمت وباسه او هغه څه اندازه چې کوم هغه یې د زړه نه ویستل هغه یې راکړې په هغه مې خپل ځان ته مایک و یو څه وسایل واخیستل. محمد اسم محترم راځئ په دې برخه کې د ژوند تر ټولو خوشحالوونکې تر ټولو خوشحاله خاطره دې راته ووایي چې ډېر احساساتي سوی ورته او حتی له ډېرې خوشحالۍ نه ممکن ژړا درغلې وشيږي د خوشحالۍ هغه راته خاطره دې راته ووایي ځکه په ژوند کې ډېر واړه کارونه سړي ارمان چې ورته ورسېږي ډېر خوشحاله طاقت یې نه کېږي خوب نه ورځي غواړي وګرځي هر ملګري ته یې قسم وکړي. نو لومړی خاطره خو څه داسې وه چې د خوشحالۍ ما چې کله تېر حکومت لاړه زه هېڅ کار نه وه بیخي په صفر زه خپله شخصا روان اتې ګرځېدلم دلته یو څه ملګري و راته ویلې وظیفه درته پیدا کوم مه وارخطا کېږه زه به بیا هم خفه وم دا وخت ګوره ته او دا ګوره جب کې مې یعنې یو لسګونه هم نه درلوده دلته چې کله یو ملګری ده هغه راته ویلې ته یې وارې زه ماته هغه که ولیکه نوم د پلار نوم دې ولیکه زه به وظیفه حتما درته اخلم ته خفه کېږه مه نو کور کې وم چې زنګ راغی ماته زنګ راغی اتصالات شماره وه چې جګ مې که وایي راسه ته دلته چې یو بس مې درته پیدا کړ ډېره خوشحالي
بیخي په کالیو کې نه جایدلم چې کله هلته ورغللو ښه معاش یم ښه هغه مو بس تر اوسه پکې یم ښه اوس هم پکې وظیفه کوي یعنې لیدونکي به خامخا سوال لري اوس څه وظیفه لري اوس د میدان وردګ ولایت کې د الکترونیکي تذکرو کې یو بس ته کار کوم محمد عیسی محترم راځئ یو بلې برخې ته به راسو هر ځوان چې یو کاروبار کوي په یو برخه کې کار کوي مخته ځي تر څنګ یو څه نور شوقونه هم لري ځینې زرکان ساتي ځینې په اصطلاح یو بل هنري کار ورسره کوي ځینې خلک دي مثلا ما لیدلي چې دوی نقاشي کوي ځینې خلک دي نور شوقي کارونه کوي یا هوسۍ ساتي موزیم جوړي ځان لپاره کتابخانه جوړي ته څه شوقي او څه لري زه خو په لومړي سر کې مې چې کله هغه سره شوق پیدا سو یو دانه زرک مې واخیست دا مې واخیست هغه ته مې دانه کوله نو یو ورځ ما په پخڅه کې ښوده هغه لاړ وتښتېده بیا پورته کسانو په کلي کې ګیر کړی و بیا ډېر خوشحاله وم دا زرک بیا هغو شیرني غوښتله هغه مې هم بیا راوست شیرني دې ورکړه شیرني مې هم ورکړله څومره شیرني ورکړه تقریبا تر 250-300 غالۍ مې ورکړله و ډېره کمه اندازه یې غوښتله وایي زه 400 روپۍ راکړې خو مې ګیر کړی ده ته موږ د دونه یو شی راکړه چې د ګیر کېدو پیسې خو شیرني خو دې وطن یو دود ده اوس خو د هغه ده بیا مې راوړه بیا هغه زرک پسې خفه هم سومه یو څه وخت خو بیا مردار سه بس چې بیا م هغه سویان هم وساتئ پیلمرغان هم ساتئ موږ خو خبر لرو وصال صاحب په لومړی کې 2 دانې سوی ما درلودلې نو له 2 نه تر 2 پورې ورسېدل 2 سوله خو نو څه مرمه ونه هغه داسې و چې ما جای هم ورته جوړ کړی و خو بس دغه کورني پشه کې نه خو د صحرایي پشه کې چې دي دغه ورځ په ورځ بچي وړله تښتول به نو اوس هم یو 12 دانې سته شاوخوا هلالۍ کله کله کوم خاص مېلمه ته کله کله چې کوم مېلمه راسي نو ډېر وخت سره جوړه نه وي بیا چې زه مېلمه نه پوښتنه کوم هر څه په کور په هغه کې بازار کې پیدا کېږي او چې یو ځانګړی مېلمه راسي او ورسره جوړه وي د غوښې سره بیا نو ورته لالو محمد عیسی محترم راځئ دې برخې ته به هم راسو کوم خواړه مو ډېر خوښېږي د ما خو له لوبیا سره جوړه ده لوبیا سره چې ماشاءالله په میدان وردګ کې ښه ډېره هم ده لوبیا سره هم جوړه ده او له هګیو سره هم جوړه ده د شاکو سره هم جوړه ده او په دا بسته خوړو کې د شاکو او هګیو لوبیا سره نو دا خو ټول ډېر ارزانه مواد دي او الله پاک وکړي چې د موږ غوندې غټ غټ شیان دې خوښ نه شي چې هغه ډېر قیمت بیه وشي ښه محمد عیسی محترم خپرونه ورسره راټولو کړو او وروستۍ پوښتنه به دا وپوښتو چې د ژوند تر ټولو مهم ارزښتمن در باندې ګران او عزیز ملګری دې څوک دی تر ټولو د ژوند عزیز او قدردان و یعنی د ما په خوله کې هغه نومونه نه ورته راځي هغه د ما تره ده چې په هر زحمت او په هر هغه کې ما سره کومک کړی ده او همکاري یې کړې ده یعنی د هر څه هغې ډاډ یې راکړی ده ملاتړ یې کړی ده بس څه پیغام ورته لري پیغام خو مې دغه ده چې هر چېرته یي الله دې کامیاب او خوشحاله لري دا د ما پیغام ده ورته چې په هر ځای کې میدان وردګ کې د ګام په ګام یوټیوب چینل مسؤل او چلوونکی او فعال ځوان ښاغلی وحید الله محمدي ډېره زیاته مننه چې زما په میدان وردګ ولایت کې د ګام په ګام یوټیوب چینل چلوونکی او فعال ځوان ښاغلی وحید الله محمدي ډېره زیاته مننه چې په زما کیسه خپرونه کې سره مېلمانه شو ډېره مننه وصال صاحب چې تاسې راغلی میدان وردګ ولایت ته او زموږ سره مرکه وکړله دا مرکه نو زه ډېره مهمه بولم ځکه د ژوند تر ټولو ترخې او خوږې خاطرې هم تاسو ته وویلې نو له تاسې نه هم ډېره مننه کوو چې تاسې
راغلی میله خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې زما کیسه خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړله او وحید الله محمدي را سره مېلمه و. تر یو بلې خپرونې چې یو بل ځوان به په دې چوکۍ را سره ناست دي او د خپل ژوند کیسه به راته کوي، خاطرې به راته وایي. په بخونکي مهربانه خدای مسپارم. علاوه د لاس ونیزې د لاس میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ.